مشهور منافق دی عبدالله د زوی نوم یې عبدالله دی. زوی یې سوچه مسلمان دی او پلار یې د منافقانو سردار دی. پلار یې دومره غټ منافق و چې یو ځل نه څو ځله د دې عبدالله ابن ابی منافق نفاق ښکاره شوی دی. حضور پاک ته ډېر انتهایی نقصانات رسولی دي، لږ نه ډېر نقصانات. په یو موقع کې او جهادونو له به هم ته شرکت به یې کو باقاعده. یو سفر کې دی د پیغمبر علیه السلام سره ملګری و. په هغه سفر کې د یو مهاجر او د یو انصاري په منځ کې جګړه جوړه شوه او هغه مهاجر لګې شو، هغه انصاري یې یو څپېړه و. د اوښې په اوبه کولو باندې جګړه جوړه وه. انصاري چغې کړې خلکو ته، یا للانصار، ای انصارو راشئ زما مدد وکړئ. چې نبی علیہ السلام دا اوازونه واورېدل نو په هغې خفه شو. ما بال دعوه الجاهلیه، وی دا خو د جاهلیت د زمانې چغې دي. اسلام خو د مهاجر او د انصارو او د مکې او د مدینې د خلکو په منځ کې فرق ختم کړی دی. قومیت خو صرف د پیژنګلو دپاره دی. اللہ قرآن حکیم کے فرمائی ما تاسو پیدا کرے بیا مدل نسبونه و قبیلے جوڑے کرے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. دیر پارا پلان کے قبیلے و دا پلان کی قوم دا صرف دا پیجنگلو دا پارا. دا یوسف زیدے و دا محمد زیدے او دا پختون دی او پنجابی دی او سندی دی، دا صرف او صرف د پیژنګلو دپاره دی چې مونږ په یو بل پیژنو. څوک یې لکه د یوسف زی، څوک یې لکه د محمد زی پټان یم، څوک یې لکه زه مومند جنسۍ والی یم، ته څوک یې لکه او زه پلانکي قوم والی یم. صرف پیژنګلو دپاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د خدای په نزد غوره هغه دی چې پرهیزګار. نو چې هغوی قومونو ته آواز کوئ دا غلطه وکړه. که مهاجر دی او که انصاري دی، دا غرونه دي. انما المؤمنون اخوة، یو شعر تعاونوا على البر والتقوى، په نیکۍ کې او په پرهیزګارۍ کې یو بل سره امداد وکړئ. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، او په ګناه او په ظلم کې به یو بل سره امداد نه کوئ. د یو قوم سړی به د خپل قومي سره په ګناه په ظلم کې مدد نه کوي، او په نیکۍ کې به د بل قوم او د دې قوم سړی یو بل سره مدد کوي. اوس هم ګورې زمونږ په دې عرف کې دا شی شته، دا مې قومي دی، په ودرېږم ورسره. دا مې د خاندان سړی دی، په ګناه کې ورسره ودرېږم. دا منه دا د جاهلیت چغې دی. بلکې نبی علیہ السلام وی دا بدبویه خبره ده. دا قومي بل قومي بلد د خپل امداد دپاره دا بدبویه خبره، دا بیا مه کوئ. عبدالله ابن ابی چې خبر شو چې مهاجر انصاري وهلی دی، نو تپوس یې وکړو، وي دا څه چلو شو؟ وي دا مهاجر لږې شو، انصاري یې وو. وي دا څه شوي دي؟ وي یو په ده خو مو قوم منتقل. انصارو ته وی ما درته نه وی چې د مهاجر له عزت مو ورکوئ. ما تاسو ته مه وی چې دې ځان سره مه دیره کوئ، د بار نه خلک راوستل اوس به مونږ وهي. او ډېره سپکه لفظ استعمال، ډېره سپک. وی تاسو په دې مهاجرو ډوډۍ وخوړه، تاسو له ځای نه ورکړل، تاسو ساربه کړل. اوس په مونږ پاسه رالګي شو او کزه لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل.
کده دا خبرې وکړې نو خلک یې ملګري شو دا خو واقع دا بهر خلک د مهاجرین او مونږ باندې زورور شو مونږ وهي نو ته وې که مدینې ته لاړم دا وباسو دا مهاجرو زه خو قوم مونږ ته زه خو وې راشه دا خلق به زما ملګري شي او دا صحابه د مکې خلق مهاجرین به لرې به د پیغمبر علیه السلام د ملګري به لرې به او موږ ته بیا مدینه خالي پاتې شي مشري به بیا زما دلته راشي موقع وکړه وی موږ عزتمن یو دا ذلیله خلق عیاذا بالله که مدینې ته لاړو دا به وباسو چې دا خبره واورېده وکړه د خولې نه نو صحابه خو صحابه دي هغوی پوه شو چې اوهو دا خو زمونږ د دې خبرو نه دې منافق نه جیزه فایده واخیسته یو صحابي وی درالم نبي علیه السلام ته ویلو د ماما په واسطه چې د الله رسوله دغسې چلو شو عبدالله بن ابی خو دا خبره کړې ده وی ښه دې یې راوغوښتل وی تا دا خبره کړې ده ده وی نه ما خو داسې نه دي ویلي منافق دی که نه ما ته خو دا خبره رسېدلې ده چې تا داسې ویلي دي وی زه قسم درته خورم که ما دا ویلي نو صحابي وی چې پیغمبر علیه السلام ما ته وی ګوره هسې مې څه په خلکو الزام لګې هغه دا خبره نه ده کړې او ته وی کړې ده هسې مې څه په خلکو الزام لګې وی زه ډېر غمجن شوم وی دومره غمجن شوم چې کور کېناستم چې یا خدایا د پیغمبر علیه السلام په علم کې ما ته دروغجن ثابت شوم وی به چې دې دروغجن دی دا څه وشو وی دې کې راته چا دروازه وویله چې نبي علیه السلام دې غواړي وی چې ورغلم وی حضور پاک ما ته وفرمایل چې خدای ستا تصدیق وکړو قرآن خدای نازل کړ ستا خدای تصدیق او د عبدالله ابن ابی منافق خدای تکذیب وکړ الله قرآن شریف کې حکم نازل کړ آیتونه نازل کړل چې دوم دا خبره کړې ده چې که موږ مدینې ته لاړو نو موږ عزتمن خلک یو او دا مهاجر بې عزت او ذلیله خلک دی دا به موږ وباسو چې مدینې ته نبي علیه السلام راغی منافق نفاق ښکاره شو حضور پاک ته چې مدینې ته نبي علیه السلام راغی نو د ده زوی چې دا کوم سوچه مسلمان دی عبدالله دی راغی وی د الله رسوله زه خبر شوی یم چې تا زما د پلار د مرګ اعلان کړی د عبدالله ابن ابی وی نه ما خو داسې نه دي ویلي وی خدیل راغلی ما که تا هغه د مرګ اعلان کړي نو ما ته ووایه چې زه اوس لاړ شم او د پلار نه سر پرېږدم او ستا خپو کې وغورځوم ما ته ووایه په بل چی مه وجه په مې مه ګوره مینه دې ته وایي محبت دې ته که تا ما د پلار د مرګ اعلان کړي نو په بل چی مه وجنه ما ته ووایه چې دې دله سر اوس راوړم په د خپو کې درته کېدم وی نه ما ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی حضور پاک په دې منافقانو سره ډېره ګزاره کړه وی سبا به خلک وایي چې خپل ملګري وجلي سره د هغې دا پلار یې را روان نو دا زوی یې ورغی او چې څنګه ورغی نو پلار یې د اوښې نه راکوز کوي راکوز شه او چې راکوز یې که د دې ګریوان نه یې ونیو دغسې پلار ورته وایي بچی عبدالله دا څه کوې ته زما زوی نه عبدالله وی یمه او د دې پلار او زوی یو بل سره ډېره مینه وه د بعد پلار او زوی په منځ کې محبت ډېرې هغه زما د مینې بچی نه وی بابا یم که نو ما د ګریوان نه نیسې وی بابا خوښ مې پلار مې خو د پیغمبر مبارک نه راته ګران نه یې ګوره تا د حضور پاک په شان کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی او ځان ته دې عزتمن ویلی دی قسم په خدای که دې پرېږده په دې توره دې سر واو ځان ته به ذلیله وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی شبه
او کنه وی وجنم دی نو دا پلار یې وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن وی بیا ووایه وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام عزتمن دی وی بیا ووایه وی انا اذل وهو اعز وی زه ذلیل یم او نبی علیه السلام عزتمن دی وی زه خو مخلصه مینه دې کوي بیا د حضور پاک په شان کې خپل پلار هم نه پېژني بیا د نبی علیه السلام په شان کې خپل بچی هم نه پېژني دې ته مینه موږ نن د خپل بال بچ د مور او پلار د مال او دولت دپاره نه بیا پیغمبر پېژنو نه خدای پېژنو نه جومات پېژنو نه دین پېژنو نه اسلام پېژنو دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ مینه محبت دې ته وایي کوم چې د صحابو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې ته محبت یو صحابي راغی انجام یې څه دی اوس انجام یې واوره یو صحابي راغی او نبی علیه السلام نه تپوس کوي د الله رسوله متی الساعه قیامت به کله قیامت به کله حضور پاک مبارک کو فرمائل ما اعددت لها قیامت له تیاری دې څه کړی دی قیامت نه پس نو لوی غم دی حساب کتاب دی او جنت او دوزخ دی ما اعددت لها تیاری دې ولا څه کړی دی او ورته څه وایي ما اعددت لها من کثیر صلاة وصیام وصدقة د الله رسوله ډېرې روجې مې نه دي نیولې نفلي ښه فرضي به نیولې نفلي روجې مې ډېرې نه دي نیولې نه مې نفلي خیراتونه کړي دي ډېر او نه مې نفلي منځونه ډېر کړي دي هلو چې ډېر نفلونه دې نه دي کړي ډېرې نفلي روجې دې نه دي نیولې او ډېر خیراتونه دې نه دي کړي نو بیا د قیامت تپوس ولې کې صحابي څه وایي وی الا انی احب الله ورسوله یو شی دی چې زما په زړه کې د الله او د رسول مینه پرته ده زړه کې مې د الله او د رسول مینه پرته ده نور څه نشته حضور پاک وفرمایل المرء مع من احب د سړي چې چا سره مینې قیامت په ورځ کې به هغه سره ملګری مینه د الله او د رسول سره ده قیامت کې به سره ملګری او یو بل صحابي راغی حضور پاک ته عرض کوي وی د الله رسوله جنت کې خو به ډېرې درجې وي که وی یو غټې غټې مرتبې پکې شته وی یو وی معلومېږي چې ستا خو به ډېره اوچته مرتبه زمونږ به لاندې مرتبې ته به اوچت جنت کې مونږ به ښکته جنت کې یو ستا مرتبه به اوچته وي زمونږ به لاندې وی په هغه جنت څه کوو چې تا سره پکې ملاقات نه کړي مونږ له خو دنیا ښه ده تا خو پکې وینو سهار ماښام دې وینو درپسې منځونه کوو نو جنت کې څه به وکړو په هغه جنت چې په کوم جنت کې زمونږ ستا سره ملاقات ني ته په لوړه مرتبه کې مونږ په لاندې کې یو بل نه جدا یو حضور پاک ته هم فرمایي المرء مع من احب چې چا سره د چا مینه جنت کې به هغه سره ملګری وي مرتبې به اوچتې خو ملاقاتونه به یو بل سره کېږي او ملګرتیا به د یو بل سره وي نو د حضور پاک سره مینه او محبت کول د ایمان نه هم شوه او د حضور پاک سره مینه او محبت کول د پیغمبر علیه السلام د نزدېکت د جنت نه هم شوه چې جنت کې به ورسره نږدې دغه رنګې په دنیا کې د چا سره مینه ده که یو ګنده سړي سره دې مینه ده نو قیامت کې به هغه ګنده سره ملګری او که د یو عالم سره دې مینه ده د یو نیک انسان سره دې مینه ده د خدای د یو نږدې انسان سره دې مینه ده نو قیامت کې به هغه سره ملګری فاسق فاجر سره دې مینه ده نو قیامت کې به هغه سره ملګری زمون محبت او زمون مینه دا به د ښکلي پیغمبر مبارک سره ولې به یو خو زمونږ د ایمان د هغه د برکت زمونږ د مسلماني د هغه د برکت نه را زمونږ د اعمال د هغه د برکت نه
موږ لکه خدای را صراط مستقیم او نیغ لار او هدایت را کړی دی قسم په خدای د هغې د برکت او دویم دا دی چې جنت کې به غواړم دا چې ورسره مینه وکړو چې خدای مو سره په جنت کې ملګري او د قیامت په هغه لویه ورځ سپارس وکړي او د هغې مبارک د لاس د حوض کوثر وکوسو صحابه خو ډېر لوی خلک د هغې خو وده محبت تابعینو کې څومره مینه او د یو صحابي واقع درته وایم او بیا درته هغې ته راځم عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابي دی روم ته یو جهاد ته تللی و د حضرت عمر فاروق په زمانه کې د روم یو لوی بادشاه هرقل یې نوم و هغه سره جنګ وکړو د هرقل 300 کسان د مسلمانانو ګرفتار کړل په دې 300 کې یو د عبدالله بن حذافه رضی الله عنه د صحابي نورم صحابه پکې یې ګرفتار یې کړل د روم د بادشاه هرقل دا صحابي ځان ته مخامخ کړی پکې مشر عبدالله بن حذافه ویل که داسې وکړه عیسایي شه زموږ دین ته راوړه پرېږدم وی داسې چېرته کېږي ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی زه به هغه ایمان پرېږدم او زه به عیسایي کېږم بیا ورته څه وایي وی ښه بل چل وکړه وی ته به په دې یارېږې چې خلک به سبا پیغور درکوي چې اسلام دې پرېږدي نو پیغور دله ختموم زه لور دله په نکاح ده زما لور تا ته پته ده زما د روم هغه وخت کې بادشاه داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه لور درکړو او د یوې علاقې ګورنر به دې جوړ نو پیغور به دې ختمي که څوک تا ته وایي عیسایي شوې وروره ما نه هرقل غوندې بادشاه لور راکړه او د یوې علاقې ګورنر یې جوړ کړه بیا څوک پیغور به درته نه او ورته څه وایي دا خو د یو لور ده که نه چې په ګڼ شمېر لونه راکړې او دا خو ګورنري ده چې دا ټول روم راپسې لیکې قسم دی چې کوم ایمان ما له خدای په زړه کې اچولی چې هغه پرېږدم وی ښه زه ګورم چې اوس یې پرېږدې که نه پرېږدې نو اډر یې وکړه وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې او ډوډۍ هم پې بنده کې خوراک هم پې بند کې او هم پې بند کې نو خوراک یې پې بند کړه څو ورځو بې پې بندی کړه داسې حد ته ورسېدل چې د دې غریبانانو خېټو به دل کو او قریب و چې د سترګو نظر یې د لوږې د وجې نه تللی وي نو چې څنګه یې راوایستل نو هرقل ته یې پیش کړل نو ده ورله د خنزیر غوښه پخ کړې وه او شراب یې ورته په کاسو کې اچولي وی ها وی دا د خنزیر غوښه ده دا وخورئ چې لږ هم پرې ختمه شي او دا شراب دي دا وڅښئ عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ملګرو ته اعلان وکړو وی پام کوئ چې دې غوښې له ګوتې ورسئ او پام کوئ چې دې شرابو نه ګوټو نه ملګري ورته وایي چې صاحب دا خو دې وخت کې موږ له دا خوراک جایز دی چې یو سړی د لوږې مري بلکل بل څه نه موني او دې د خنزیر غوښه وموني نو خیر دی د خوړی شي قرآن شریف کې الله تعالی او که یو سړی د تندې مري او به بلکل ني او شراب پراتي نو دومره اندازه د دې اوس کې چې هغه تنده یې پرې ختمه شي زیات به نه څښي دا ولا جیز دی دا خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږه پرې ختمه شي د مرګه پرې بچ شي زیاته به نه قرآن عبدالله ابن حذافه ورته څه وایي وایي دا خبره ټیک ده چې دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل موږ له جایز دي بقدر ضرورت او دا شراب څښل موږ له جایز دي
بقدر ضرورت. لیکن د یو کافر دشمن زړه پې خوشحالېږي نو د یو کافر دشمن زړه نه خوشحالېږي. پام کوئ ګوتې ونیسئ. وی ښځه زه ګورم چې تاسو د ایمان پرېږدئ او که نه پرېږدئ نو اډر یې وکړئ تېل راوړئ او ګرم کړئ. یو لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي یاره دې نه بل ډرم دی یې راوړو اور یې ورپسې بل کړو تېل یې ډک او چې ښه په خوټ کېدو شو که نه ښه په خوټ کېدو نو یو ملګری وله راونیسي خپې لاس په له وتړی او دې تېلو ته ور زه ګورم چې اوس دوی ایمان پرېږدي که نه پرېږدي نو یو ملګری وله راونیوه جامې یې ترې وویستې او لاس او خپې یې وله وتړل او تېل هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي هغه تېلو ته رسې ورویشت. دومره ګرم و تېل یاره دغه صحابي ورغورځېدو سره غوښه وډوکې د یو بل نه بیا جدا دومره ګرم و چې وایي قدرې مغې خوار ونه کړ یو سات سره ختم شو. وی اوس دې عبدالله ابن حذافه له لاس او خپې وتړی نو چې دله لاس او خپې وتړل او ورغورځاو یې نو دې په ژړا شو. نو هرقل ورته وایي ظالم نیکبخته ملګری دې را باندې مړ کړ او ځان هم را باندې ولي ما ته پته و ما درته ووایي چې نشي ټینګېدی مرګ ته ټینګېدی نشي او عیسایي شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې پرېږدم لور هم درکړو بادشاهي هم درکړو ګورنري. عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې زه خو د مرګ نه نه یېرېږم. وی دا ودې ژړل ولې وی کمقله په مرګ مې نه دي ژړل ژړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټپ شوی دی ډېرو لږو تندو والی ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی ارمان چې وجود مې ښه سرو کړي او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وې دومره روحونه لکه زما په وجود چې ویښته دي او ښه مضبوط دروند وجود مې وې او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک عشق کې په دغه طریقه قربان کړی و چې زما دې ملګري قربان کړي. زه دې جواب اوس به مې ور وغورځوي یو منټ کې به لوکړه شم ختم به شم. داسې قرباني ده چې داسې قرباني مې ورکړې وې چې ښه غټ وجود مې وي او ښه تلقېدلی وي او بیا جمدی کېدی او بیا دې ورغورځولې او بیا جمدی کېدی او بیا دې ورغورځولې د ویښتو برابر مرګونه مې څکلې وې په دغه تیلو کې او ځان مې قربان کړی وی. هرقل ملګرو ته وایي یاره د محمد ملګري صلی الله علیه وسلم بل شان ملګري داسې محبت ما په چا کې نه دی لیدلی لکه په دې خلکو کې دی. وایي ښه یو بس پرېږدم دې ځه اوس هسې دې پرېږدم خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی زما دې تندي له بخته به ښکلی. عبدالله ابن حذافه ورته وایي ما به یوازې پرېږدې که دا ملګري به م را سره پرېږدې وایي نه دا ملګري دې پرېږدم در سره زه وایي د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کوم. نو تندې یې وله ښکل کړه د صحابه یې پرېښود. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته ولګېد د مدینې نه بار یې وله ښه مضبوط استقبال وکړ او د مدینې خلکو ته یې ویې وځئ د مدینې نه بار لارو کوڅو کې ودرېږئ نن عبدالله ابن حذافه را روان دی د هغه به استقبال کوو او د ملګرو د خاطر د عیسایي کافر تندې ښکل کړی دی ټول به وله تندې ښکلوی نن به د تندې ښکل د مارونو محبت دی ته حب الرسول من الایمان امام بخاري پیغمبر مینه د ایمان نښه ده
په دې صحابه عمل کړی دی او صحابه نه پس تابعینو په عمل کړی دی یو صحابي راغی داسې وخت کې راورسېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شوی نو قرآن شریف کې یو آیات جلالین مولا لیکلی دی دې لاندې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما مسلمانانو ته الله وایي که څوک ظلم وکړي په خپل ځان او ګناه وکړي او بیا راشي الله نه معافي وغواړي چې خدایه ما ګناه کړې ده ما معاف کې او واستغفر لهم الرسول او نبی علیہ السلام ولدا الله په دربار کې بخښنه وغواړي چې الله وی بخښنه خدای به وکړي نو صحابونه چې بغلطي شو توبه په وستو پیغمبر علیہ السلام د بکې نستل په دې آیت په عمل کو الله رسول مونږ له بخښنه وغواړي هغه بوله بخښنه دا صحابي چې راغی حضور پاک دفن شوی نو د روضې مبارکې خوا کې څملاس او خاورې به راغشتې په سر باچو اوس به وایي مونږ چا له ګناه چې وکړو نو مونږ به چا له ځو چې مونږ له بخښنه الله خو وایي چې پیغمبر وله بخښنه غواړي خدای به یې معاف کړي اوس به مونږ چا له راځو ورته به وایو چې الله رسوله مونږ له بخښنه وغواړو جلالین مولاها محشی کی دا قبر دا نبی علیہ السلام نا ورطا آوازو شو غفر اللہ لکا غفر اللہ لکا خدای دے او بخا خدای دے او بخا علماء کرام لکی چی کل دا حضور پاک روزے مبارکی دا صلی والمقام مخصو او علتا پہ سلام چاہی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مقام ویدایت تے وسروا دا اللہ نه دی معافی وغواړي یا الله زه ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم خدای ما معاف کا بخښونکی څوک دی الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سفارشي جوړ کړي ولو انهم دادی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك دې خلکو په چا ځان زیاتې کړې دي ګناه کړې او تعالی راشي اے پیغمبرہ واستغفر اللہ دا خداینا بخنا وغواړي واستغفرهم الرسول او نبی علیہ السلام ولا بخنا وغواړي لوجد الله توابا رحیما خدای با بد رحم کی توبه به ملاقات وکړي دا خو د صحابه زندگی تابعین لراشي تبع تابعین ائمه حضرات لراشا کہ دا غیب پا دلے کی سمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت او دا غیب سلام در تخے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ طول زندگی دا حضور پاک پا کلی کی تیرہ کرے دمرا من دا حضور پاک دا کلی سرا کلی با مدینہ منورہ کی پسورلے نگر دیت پیادہ بگر دیتا چا ورتوی پسورلے ولی نگرده وی کما خورا کی جلان دی حضور پاک پروت تے نو امام مالک بالتا پسورلے گردی دا خپو دا گرده دو نمی مخلص نشتا بید دینا گزاره نشتا چی پکی او گردم یعنی زبا زما زلن اقواری چی پکم از خورا کی دا دوارو جهانو دا مبارک سردار جسا مبارک پرتا دا او دا خورا دا پاس کرد نو د خپو ګرځېدو نه مې ګزاره نه کېږي خو پسورلی به نه ګرځي دا د هغه مینه او محبت د حضور پاک د احادیثو سره څومره احادیث د پیغمبر علیه السلام خبرې دي د پیغمبر د خبرو سره یې څونه مینه وه یو وین دی ساتلی وین دی ته یې وی چې څوک راشي او دا عام مسئلے تپوس کئی نو ما توائی چه ضرورم او جواب او کسوک رازی او دا حضور پاک دا احادیث تپوس کئی دلتے کی نوا نو چه سوک براغ لل دا مسئلے تپوس کوم دا فیقی نو ضرب امام مالک برود جواب بیور سڑی بیلا او چې چوي به چې د حدیثو تپوس تراغلی به کېر
چې داسې یو ګڼه به جوړه شوه د امام مالک به لاړ اویندې به ورته ویل صاحب یو ګڼه جوړه شوه نو دې به لاړ غسل به یې وکړ نو خشته ښکلې جامې به یې واچو پټکې به یې وو او خوشبویي به استعمال کړه نو رو به وت نو درس حدیث به یې شروع نو چا ورته وی صاحب وی چې څوک د عامې مسلې تپوس ته نه کوي نو زر وله روځي او چې څوک د حدیثو طلب نه راځي نو د هر وخت لامبې او جامې نه وې یا انځلې پاکې اچې او خوشبویي پورې کې او پټکې تړې دا ولې وی چې د خپل محبوب پیغمبر د احادیثو درس ته ځم او ما غسل نه کړی او ما خشته جامې نه اچولې او ما پټکې نه تړلې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ما له د حضور پاک د احادیثو د لولولو نه حیا راځي دا کم از کم د پیغمبر خبرې ښې یو ځل درس حدیث کې ناست دی د بره نه یو لړم را پرېوت په دې شی ولګېد لړم یې په دې شا کې خو به د کجورو چتونه لړمانان به پکې وي سفر غوندې شکل به کجورو څانګې به وي لړم پرېوت ملګري پې پی شو چې دا رنګ یې بدلېږي را بدلېږي رنګ بدلېږي را بدلېږي او دې لګیا دی هغه حدیثو درس چې هغه حدیث یې خلاص که کله نو یو شاګرد یې دلته راشه د ما دا ملا وکړه په دې ملا کې مې څه دي نو چې کمیس یې اوچت کړ نو یو زیړ لړم پې ناست او 14 ټکې ورکړې 14 ټکې شاګردانو زر هغه لړم راوغورځاو مړی وی صاحب مونږ خو در باندې وخت پوپې شو چې ستا رنګ زیړ کړو مونږ وی څه چل دی هر څه چل چې دی خو څه چل دی نو تا وختي مونږ ته ولې نه وی پوري به وجلې نو دونه به د لملا نه وه پړسولې بلی شروع کړی و ما له حیا راته چې مې په میانځ کې پرېښوده او تا ته مې ویل راشې د ما د ملا نه لړم مړ کړه دومره محبت دومره مینه او یو ځل د حضور پاک مبارک درس ته ناست و حدیثو د درس په دوران کې یو سړی راتلو سره دې سړي د خلکو په اوږو قدمونه راواخیسته حالانکې د دین مسله دا ده چې که مخکې دی وي نو بیا یو سړی راتلی شي مخکې او که مخکې دی نه نو بیا بس خلک شاته به کېږي دا سړی راغی د خلکو په اوږو یې قدمونه واخیستل امام مالک دلته مخې له راغی دته وی راپاس پیسو درس یې بند درس بند کړي بند وی راپاسه ورپاسه وی راته رغاړو ته ورته رغاړه وی صاحب اجازت راکړه په دې ته یو غره په ما د حضور پاک د احادیثو درس بند کړ ډېر د خلکو په دې اوږو د قدمونه واخیستل دلته راغی دا دې ګناه وګټله او درېیم ځلې ځان ته راته رغاړه باسله څه چل شوی او څلورم دا دی چې په تندي دې ښکل کړم دا ولې سړی ورته وایي صاحب دا څلور غلطۍ خو مې وکړې خو دا د یو حرص ته وجه ده بیګا مې خوب لیده په خوب کې مې دا جومات د مسجد نبوي شریف وینم دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو تشریف راوړ وی چې راغی خشته جامې چولې دي ګڼه ګوڼه ده وی فورا یې تپوس وکړه چې این مالک بن انس امام مالک څه شو وی چا ورته وی چې صاحب هغه دی ستا په ګدۍ ناست دی او ستا حدیثو درس کوي خدای ورسره عجیبه احسان هم کړی و که نه د ده ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ګدۍ پرته وه او د عبدالله ابن مسعود ګدۍ به کوم ځای پرته وه چې کوم ځای به د دواړو جهانو مبارک سردار اعتکاف کوه اسطوانة السریر ورته وایي اسطوانة السریر
هلته یو ستن ډبره پې لیکلي دغه ځای په پیغمبر علیه السلام اعتکاف کوو ځای هم وله خدای جیبه ورکړی د چا په زړه کې چې محبت وي هغه خدای رسوي بیا زمونږ د شیخ الهند صاحب شاګرد مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه هغه به جړل حجونه یې ډېر کړي خو هر کال خو څوک حج ته نشي تللی نو چې حجیان به کله حج ته تلل نو دی به جړل ډېر زیات به یې جړل او چې دا اخري د ذوالحجې دا 10 ورځې به وې نو دوی به وایي چې خدایه نن به عاشقان د خدای او د رسول په کوم ځای کې په کوم غر به او کوم ځای به منډې وایي او چې بیا به د اخري ورځې شریعه خدایه چې نن به مسلمان جړل به غري دا 10 ورځې د حج به متواتر د شپې او د ورځې جړل الله په داسې فضل وکړ داسې فضل د چا په لکه چې عشق وي نو خدای پاک یې رسوي داسې فضل په خدای وکړ چې د انډیا نه خدای مهاجر کو مدینې ته په مدینه منوره کې 14 کاله د پیغمبر علیه السلام په ګول کې د حدیثو درس او زمونږ د استادان چې د حدیثو درس کوي نو دوی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي مونږ داسې وایو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي او چې ده به وی نو ده به وی قال هذا الرسول د حضور پاک روزه مبارکې ته به یې ګوته ونیوله وی دې پیغمبر مبارک فرمایي مواجهه شریفه ته مخامخ به درس حدیث کو 14 کاله د پیغمبر احادیث د پیغمبر مبارک په ګاون کې ولول لکه جذبه او عشق وي نو خدای دله مقام ورکوي دی خدای وررسوي نو امام مالک په دې کې جذبه د عشق د خدای وررسه درس حدیث کوي او چې کوم ځای به حضور پاک اعتکاف کوو هغه دی داسې دی چې خولې نه اواز روغ او مباسل حضور پاک مبارکې وي او قبر یې کوم دی الله اکبر ماشاء الله زه اکثر ملګرو سره جنت البقیع ته لاړ شم د مدینې قبرستان ته دا قبرونه ورته ښیم نو د پیغمبر علیه السلام د لوڼو مبارک او د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو مبارکو ته په دونه فاصله کې قبر دی چې غالبا د دې جومات د دې مصلې نه دیوال دومره نږدې قبر داسې نږدې ورسره پروت خدای هغه مقام ورکړ نو وایي چې نبي علیه السلام هغه سړی ورته وایي دا څلور غلطۍ مې د یو حرص د وجې نه بیګا مې خوب لیدل او حضور پاک سره د خپلو ملګرو د جومات ته تشریف راوړه نو تپوس یې وکړو امام مالک څه شو وایي تا ته چا وایي چې صاحب نبي علیه السلام دی غواړي وایي ته راپاڅېدې خو دا ولیدې راپېدل چې نبي علیه السلام به ما ته څه وایي نو وایي چې ورنږدې شوې نو وایي درته وایي مه یارېږه او ځان ته یې راترغا باسلې او په دې تندي باندې ښکل کړې راترغا یې باسلې او په تندي ښکل کړې وایي زه راویښ شوم وایي ما وایي چې خدایه کله به د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې بیګا به پورې حضور پاک مبارک خپله سینه ومګري او دغې تندي له به د خپلې شونډې کله ورسوم چې بیګا پې د دواړو جهانو د مبارک سردار شونډې لګېدلې وایي صاحب دا حرص مې ځکه وکړو دا غلطۍ مې ځکه وکړو چې بل څوک رانه مخکې نه شي قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهر د امام مالک سره دونه مینه حضور پاک ولې کوي نبی علیه السلام ته پته ده چې زما د احادیثو خدمت کوي زما د دین خدمت کوي زما راوړل شوي دین امت ته رسوي نو تاسو ته هم دا خبر د علماو سره مینه ساتئ
محبت ورسره ساته، قاریانو حافظانو سره محبت ساته، مینه ورسره ساته. صرف په دې بنیاد چې دا الله قرآن د چا خبرې دي، د الله او احادیث د چا خبرې دي، د نبي علیه السلام. یو عقلي مثال درته وایم، ما سره چې د چا مینې زما خبرې به یې خوښېږي به یې نه خوښ، دا قانون دی که او چې زما خبرې د چا خوښې وي نو زه به یې خوښ یم که به یې نه یم، او چې زه یې نه یم خوښ زما خبرې به یې بدې شي، او چې زما خبرې نه یې خوښې زه به یې نه یم خوښ. نو قرآن د چا خبرې دي؟ تاسو راته د الله. او احادیث د چا خبرې دي؟ د حضور پاک. نو که د چا خدای خوښې د خدای خبرې به یې خوښې چې قرآن شریف. نو چې څوک د قرآن خدمت کوي هغه هم خوښې. زما د خبرو چې څوک قدر کوي خدمت کوي زما به نه خوښ. چې د چا پیغمبر سره مینه د پیغمبر خبرې حدیث په هم خوښي، او چې د چا د پیغمبر سره مینه څوک چې د هغه د حدیث او د هغه د قرآن خدمت کوي هغه سره به مینه. دا کیدی نشي چې ستا د علماو سره مینه ني، د قاریانو سره د مینه ني، او ته وایې زما د پیغمبر سره مینه ده. غلطه خبره. چې د پیغمبر د دین څوک لګیا دی خدمت کوي او د پیغمبر دین امت ته رسوي، نو چې ته د پیغمبر سره مینه کوې دین سره به یې مینه کوې، د دې خلکو سره به محبت کوي، حافظانو قاریانو سره به محبت کوي. او که ته وایې چې نه کوم دې سره محبت، معلومیږي دا چې ستاسو د خولې زباني جمع خرج دی، د خدای او د رسول خبرو سره د محبت او مینه نشته. خدای زموږ په زړه کې دا محبت پیدا کړي. سوچ مونږ نه دی کړی، مونږ غلطۍ ګوره، لکه دا قاضي صاحب خدا ګناه کوي، او دا حافظ صاحب خدا غلطي کوي، او دا ملا صاحب خدا ګناهونه کوي. بالکل به کوي. د دنیا مثال خو د ډنډې دی، د سخا چقړو د سخا چقړو په سخا چقړو کې تم ګرځي، قاري صاحب هم ګرځي، ملا صاحب هم ګرځي، ټول پکې ګرځي. خو څوک پکې د نامه ډوب دی او څوک د ګېټو ډوب دی او چا له څاڅکي ورغلی. د دې معاشرې نه علما پیدا دي که د بل ځای نه خو نه دي راغلي. قاریان او حافظان هم د دې معاشرې نه پیدا دي، بار نه خو نه دي راغلي. نو تا هغه منفي سوچ مه کوه، غلطۍ مه راوباسه، مثبت سوچ وکړه چې امت ته د دین خدمت څومره کوي، د قرآن خدمت کوي، د دین خدمت کوي، د شریعت خدمت کوي، د احادیثو خدمت کوي. نیت دا وکړئ. دا معلوم. نو ګوره وی ځان ته راغوي، ما وی چې خدای دې سینې له به کله خپله سینه رسوم چې بېګا حضور پاک سینه مې ګلې ده، او دې دې تندي له به کله شونډې رسوم چې بېګا پې حضور پاک شونډې مبارکې لګولي دي. امام مالک ودسل وی چې تا دا خبره وکړه، وی اوس زمان ووره، وی زما د الله په ذات قسمي چې د کله نه د حضور پاک د احادیثو درس ته ناست یم، نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت زما د رسول الله مبارک سره ملاقات نه شوې. هغه شپه مې ورسره ملاقات کېږي، راته غاړه باسي مې په تندي مې ښکلوي. دا د محبت او دا د حضور پاک د احادیثو د مینې نه دغه دی نتیجه ده. احادیثو د حضور پاک سره مینه کوي، نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه. د هغه د خبرو سره مینه کوي، د هغه د خبرو سره مینه ده، نو دا د الله د پیغمبر مبارک سره مینه شوه. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی، صحیح بخاری، جامع د امام بخاری. په زړه کې د ده حدیثو مینه څومره مینه وه، دونه محبت. اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو دی لاړ شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي. اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث به نو یو سړي سره به 5 حدیث او بل سره 2 بل سره 3، نو خلک به ګرځېدل په دې خلکو پسې او دا حدیث به یې رانقل. امام بخاری مکه، مدینه، شام، یمن، کوفه، بصره، عراق په دې علاقو وګرځېد او د پیغمبر علیه السلام احادیث به یې لیکل.
خود مضبوط او صبر محنت یې کړی دی وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما یو شواروس په یو بادام او په دو بادام ګزاره کړی او یو ځل چا ورته یو ځای کې یو سړی وخوبي د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی ورپسې لاړ د هغه نه اس تښتېدلی نو زه مې راشه وخت به زه ضایع کوم دی ورپسې لاړ ځنګل ته هغه اس رانیوه نو چې دا اس څوک رانیسي نو دا زولی ورته راغونډی کړي خالي زولی نو هغه اس ته زولی راغونډه کړه چې اس راغی نو ویلي و زولی ښکته وغورځول امام بخاري صاحب په دوی ملګري دا زولی د سره راغونډه کړی وی دا اس مې پرې رانیوه ویلې کې شو پیسې هم پکې نه لکه تش موټی چې سړی چرته نیسي چرګان پرې رانیسي وی ښځه ما خو در سره څه کار او خو لاړه وی څه کار دی وی ما ته چا وی چې تا سره د نبي علیه السلام یو حدیث دی وی او ما سره شته کښېنه چې درته وویل وی نه اوس پرې نه دی پکار ولې وی اس سره دې دوکه وکړه یریږم اسې نه ما سره د محمد رسول الله په حدیثو کې دوکه ونه کړي صلی الله یو ځل د کښتۍ په سفر نو پیسې ورسره وې هغه یې شمارلې یو غل ورته کتل دی چې پیسې شماري غل په شیش کې واخیسته پیسې یو بټوه کې واچولې تیلی کې غل ورته کتل چې تیلی په جیب کې واچوله او روان شو قلم ورپسې روان شو غل په دې سوچ کې چې دې ملا صاحب نه دا پیسې به څنګه وکړو چې دې کښتۍ ته وخت هم ورپسې وخت دریابي سفر دی چې کښتۍ سمندر لاړه دا غل پاسې اعلان یې کوي خدای مو بخښه زما د دومره زر روپۍ روکې شوي دي دراهم ګورې درهم د روپۍ نه قیمتي دی دومره زر روپۍ غورځېدلي دي او دا د بټوې د تیلی رنګ دا دی که چا ملتي مال خپلې پیسې راکړي امام بخاري حیران چې خدایه غل ته کش قاوت دی که څه چی زما د روپو شمېره مو ورته معلوم دی او زما د بټوې رنګ هم ورته معلوم هغه چې د شمېره دی هغه په شیش کې اخیستی نو بیا اعلان وکړه خلک ورته وایي څه چغې دې شروع کړي دي نو چې په چا دې شک وي ورشه ولټوه غل هوښیار و نیغ په امام بخاري رانغی چې که نیغ په ده ورغم نو خلک پوه چې دا خو تا ده سره جوړلي دی د بل ځای نه یې شروع کړه بسم الله الحمدلله بل ځای نه یې شروع کړه یو لټۍ اخر کې امام بخاري ده دی خو لټو او تیلی برآمد نه کړه چې امام بخاري خپل منزل مقصود ته ورسېد کښتۍ نه تو شو بسترې په اوږه کړه او روان شو غل ورپسې روان شو چې څه منزل لاړه غل ورته ویې ودرېږه د غونډې استاد جي ملا صاحب ودرېږه ودرېد ورته دا غل ورته وایي وی هغه تیلی دې څه کړه بټوه وی نور ته هم خپې او زه هم خپې یم دواړه سره پېږو او په دا راته وایي چې هغه بټوه دې څه کړه وی سپېره تا راباندې د غلا دعوه ونه کړه نو وی چې ما د باندې د غلا دعوه وکړه نو تا ورسره څه چل وکړه څه دې کړه وی ما دریاب ته وغورځوله وی ساده مولا صاحب دریاب ته دې ولې غورځوله خو یا به ستا شوې وه یا به زما شوې وه که امام بخاري ورته وایي ستا نه شوه کېدی ما له خدای علم راکړی دی پویه دا زما بټوه او زما پیسې وې نو بیا دې ولې دریاب ته وغورځول وی تا ته څه پته لګي زه د نبي علیه السلام دا حدیثو خدمت کوم سبا به تاریخ کې ده ولیکلی شي چې په امام بخاري په پلانکۍ کښتۍ کې د غلا دعوه شوې وه دعوه د دروغو ده خو سبا کېدي شي خلک به وایي دا په رښتیا جوړ غلا کړې ده زما حدیث به څوک نه قبلوي نو خیر دی که زما هغه تیلی د زرګونو روپو سره ما دریاب ته وغورځوله خیر دی که زما زرګونه روپۍ دریاب یوړې پروا نشته خو چې زما د وجې د حضور پاک په حدیثو د هغه په لمن داغ را نه شي
او دا حدیث چې بیا یې صفا کول دی په مدینه منوره کې په ریاض الجنت کې کړي هلته به یو حدیث لیکه دې په خپله ګوره دې ته مینه زه کله سوچ کوم بیم زمونږ څنګه مینه مونږ دعوه کوو د خدای سره مینه مونږ دعوه کوو د پیغمبر سره مینه هلکه د خدای او رسول سره چې ستا مینه ده نو د خدای خبرې قرآن شریف او د پیغمبر خبرې احادیث او د هغې علم چې د شریعت علم د هغې سره دې بیا ولې دشمني ده او بیا چې څوک د خدای او د رسول د دین او د علم او د خبرو خدمت کوي چې علما او قاریان دي بیا دې پسې ولې باندې راځوي تصدیق د خدای سره ما سره خو چې د چا مینې زما خبرې به کوم زما بچي به ما سره مینه نه نو زما خبرې به هم نه خو چې زما اولاد به هم نه زما دوستان به هم نه نو چې ستا علماو پسې خبرې کوې او معلومیږي دا چې ستا دا مینه د خدای او د رسول دروغجنه دوی خو ستا علما څه کوي او قاریان او حافظان خو د خدای او د رسول د خبرو خدمت کوي که ته پرې سوچ ولې نه کوې زمارونو دا حدیث چې صفا کول د خپله وینا ده وګوس کې ده څه وایي وایي ما كتبت حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين واستخرت الله تعالى حتى تيقنت صحته پدې کې بخاري شریف کې تقریبا 19,000 احادیث دي نو د هر حدیث د مخکې به یو ځل غسل کوو 2 رکعاته لمونځ به یې کوو او استخاره به یې کوله نو د بخاري شریف د لیکلو دپاره د 19,000 کرته غسل کړی او څه د پاسه 15,000 رکعاته یې وله لمونځ کړی او 19,000 کرته یې وله استخارې کړی دومره خوایه او چې یو حدیث به یې لیکلو قلم به یې تېره کوو اګوره به یې ځان سره جمع کوله چا ورته یې په دې څه کې دا خو یو ځل د قلم تېره کړو 12 حدیثه پرې لیکلي کېږي 2,000 خو څوکه نه پسېږي ورته یې ویې زما دې بوره کې غرض دی چې مړ کېده وصیت یې وکړ وایي چې زما اوبه ګرموې نو په خشاک کې به دا بوره واچوې په دې ما د حضور پاک احادیث لیکلي یاره دې تو اوبو ته ورسېږي او د هغې اوبو تو زما وجود ته ورسېږي او د پیغمبر علیه السلام مبارک ویښته ورسره وو بیا یې ځان نه جدا کول هر وخت به ورسره وو ازمایښونه پرې ګوره ډېر تېر شوي دومره امتحانات چې غریب کله یو ځای جګړې کله بل ځای جګړې لکه اوس چې دا بعضې علماو پسې خلک ګډې وډې او څوک څه او څوک څه یو ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت په دې خیري وخت کې د خپل علاقې ته راغی یو ګورنر وه ورته چا ولمسو یو مسله وه خو ویې لمسو نو بانې ورته بل څه جوړ کړل نو ګورنر صاحب ورته وی وی ته به راځې دا خپل کتاب بخاري شریف به زما بچو ته زما په ګورنر هاوس کې ښیې زه وی د درباري ملا نه یم هلته نه درځم وی ښه زما بچي به درځي نو دا کتاب دې ورته ځان له خاینورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنه وی زه چاپلوس هم نه کوم که ستا بچي راځي او نورو طالبانو سره یو ځای کښېني ورته یې ښیم یعنې مې راځېږي وی ښه زما د علاقې نه وی ولاړ نو یو ښه مضبوطه خیره یې ورته وکړه او بزرګانو زه وی خدای دې هلاک کړه نو په اور ورته کې دننه ګورنر خدای مردار او دې راغې رشته داران یې هغه رشته دارانو کره دېره شو ازبکستان کې خرطنګ کلي دی نو هلته یې خدای ته لاس پورته کړ څه وایي اللهم قد ضاقت علي الارض بما رحبت یا خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو الله په ما تنګه ده ځمکه دې پراخه ده په ما تنګه ده زما ځای پکې نشته هر ځای خلک را سره په جګړو څوک را پسې یو الزام څوک بل فاقبضني الیک غیر مفتون خدای ما ځان ته قبض کا بس مړ مې کا خو د فتنې د مرګ مې وساته نو خولې ته وبېدې نو وفات شو
نو بعینه هم دقه وقت کې یو شاګرد دی هغه خوب ویني په خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ولي ګڼ ملګري دي ورسره ما ورمنډه کړې حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال له راغلی نو چې د خوبه راپاڅېدم او معلومات مې واخیستل نو دقه وخت کې امام بخاري وفات شوی ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه د هغې دا نتیجه شوه چې د ذلکردن په وخت کې د روح استقبال نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ او چې دفن یې کړو د قبر نه بیا خوشبویي تله نو خلکو بیا خاورې تختولې شاګردانو به بیا نورې خاورې اچولې خوشبویۍ لپاره به بیا خلکو خاورې تختولې بیا به نورې خاورې اچولې بیا به خوشبویۍ له خلکو خاورې تختولې بیا شاګردانو خدای ته سوال وکړ یا خدایه ته د بزرګي مونږ ته ښکاره کړې او مونږ په غم اخته یو هر وخت پې خاورې اچو نو بیا په قبر لرګي کې ایښودله خوشبویي بنده شوه د مارون د نبي علیه السلام سره مینه د ایمان نښه او د مینې مقصد سره یو مقصد خو مې درته تېره جمعه ویلې چې مونږ به خپله عقیده خپل عمل خپل شکل خپله جامه دا د پیغمبر علیه السلام په شان جوړ زباني جماخات والا مینه نه او نن مې درته بله نتیجه وښوله هغه دا ده چې مونږ به د پیغمبر علیه السلام د دین چې څوک خدمت کوي د هغه د راوړل شوي دین څوک امت کې لګیا دی محنت کې خواري کوي هغې سره به مینه کوو په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلی کېږي چې مدرسې دي جوماتونه دي هغې سره به محبت کوو دا د مینې نښه د مارون پوه شئ په خبره نو د علماو سره قاریان طالبان مدرسو جوماتونو سره نیکانو صالحینو سره دې سره به محبت سره او د دې نتیجه به سي المرء مع من احب د قیامت په ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا ملګرتیا کې سره کوي دنیا کې به هم دله خدای ښې سیرې درکوي او قیامت کې به هم خدای پاک تاسو له دوی ملګري کوي نو الله یې زمونږ خدای چې نیت به وکړي چې ما دغه تلاوت کړی دی د آیت د سجدې مې کړی دی او د هغې دپاره زه سجده بس په خوله کې ووایه که په خولې نه وې نو په خوله کې ووایه چې د دغې سجدې زه نیت کوم او بیا به یو ځل الله اکبر وې نو سجده به وکړې څنګه سړی په مانځه کې سجده کوي بیا به الله اکبر وې نو پورته به شي بس خبره خلاصه شوه نه پکې سلام ګرځول شته نه پکې قیام شته او نه پکې نور څه شته نبی اسلام په خپل ځان کړی دی که نه ممکن ده په حدیثو کې ثابت نه دی حدیثو کې ذکر نه دی راغلی بېګیرې سړي باندې سلام څنګه دی او خیر دی اچو څه به کوې خو ګیرو والا بېګیرو ته مونږ درخواست کوو چې پرېږدی ګیرې د حضور پاک سنت محمد حذیفه نوم صحیح دی دا ښې نه ده خزیمه کې خیره د خزیمه وې نو بیا خیره ټکي والا او په حذیفه وې فی سره نو بیا خیر ټکي پې نشته رب العالمین ته خیر او برکت نصیب یو ملګري د هغه څه ضرورت دی څه حاجت دی ته پریشاني ده ورته دعا وکړې چې هغه پریشاني یې خدای په خوشحالي وبدله کړي حاجت یې خدای پاک پوره کړي دعا وکړئ ورته چې خدای عالم کړي څوک چې د علم طلب کوي خدای دې عالمان کړي د چا چې څه حاجتونه خدای ته یې وله پوره کړي الله چې څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي ای دوستان دي هغوی څه اراده ده یو سفر لري څه مشکلات دي ورته دعا ورته وکړئ چې خدای ورته هغه مشکلات اسان کړي رب العالمین ته د نبي علیه السلام په نقش قدم روان د هغې د مبارک لاد حوض کوثر به هم نصیب کړي دې منزله چې څوک د کم ځای نه په یو راځي په یو قدم له خدای اجرونه ورکړي د چا که اولاد نه خدای نارینه اولاد وله ورکړي په دې کراچۍ کې یو ډېر نیک او بزرګ انسان حکیم اختر صاحب رحمه الله
ډېر بزرګ انسان و یقینا او ډېر لوی نیک انسان او ډېر لوی خدمت یې کړی د تصوف او د ذکر و اذکار دې مخکې هفته کې وفات شو. دعوت ورکړي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب، الله یې په قبر انوار نازل کړي، الله یې د جنت لوی درجات نصیب کړي او ډېره لویه خانقاه ده، خدای دې ورغه کامیابه کړي. او چې څوک مریضان دي خدای ټولو شفا ورکړي، څوک وفات شوي دي خدای ټولو مغفرت نصیب کړي. آخر وخت مو په خدای قریبه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام علیکم، ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل د هرقل بادشاه واقعه، د منافقانو واقعه او داسې نورې دردناکې واقعه. د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو لپاره مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.